کوم مسلمان ور زما د आवाज اوري پاکستاني دی نو هغه ته موږ دا پیغام ورکو چې دا مېلمانه دي زی دوی ته د روټۍ تکلیف دی دوی ته ډاکټر تکلیف دی دوی ډېر مشکل سره دا ټیم فرق چې څوک راولي نو هغه د الله تبا کی او دا میډیا باندې چې زمونږ کمرونه د بار ملکونو نه خبرې کوي نو موږ دې ته ریکوست کوو چې رونو دا خبرې مه کوئ. هلته تاسو په پستو کمرو کې ناست یاستئ په ښه مزو کې ناست یاستئ نو یو خبره واورئ په هغه باندې خپلې مزې او چرچې جوړوئ ستاسو هغه مرزو او چرچو په جوړولو موږ ته تکلیف میلاویږي دلته طبعي فیلاویږي وګوره که نه تاسو چې کومې کنځلې او پیغورونه دلته وګوره دا څومره مسلې سازې کړې دي پیسې مه ګټئ همت وکړئ د دې خلکو په بېعزتۍ چې کوم دی پیسې مه پیدا کوه مشر خبره څنګه لروره پاکستاني که افغاني پاکستاني ما خو دا زموږ د کلي نه د افغانیان روان دي کیمپ نه خو ماشاءالله دلته ډېر وخت تېر کړی خلکو سره ډېر ته دغه دی احساس دی دغه دی نو لکه زی اوس موږ ولاسې راغلي وخت دی دغه نو لکه ګورو ډېر زیات ځکه چې دې کې ملګري شته ډېر ښه کسان پکې شته ښه دغه پکې شته نو د دې وجې زموږ مشران ډېر وخت تېر کړی نو ښه کسان دي او جا دونکو دا تاسو ګورئ دغه کډې راوتې دي او دغه باریږي دا بکسونه دي کټونه دي او دا ځوانان لګیا دي دغه ګاډي چې کوم دی ډکوي افغاني که پاکستاني افغاني بابا څنګه روانې خفه خوشحاله دي کیمرې ته لږ وګوره دی څه به وې روانې افغانستان ته خوشحاله یو خو لاره ډېره سخته لاره ده که خدای په خیر ته پرو سره ته ورسوي که نه هلته کور هم نشته دا زما هم ده که نه نو کور نمران دي چې دغه ګډه ګڼي کوم پاکستان د وشوره ده دوګانې کوم چې خدای پاکه جنت فردوس کې نصیب وکړي بله خبره ما نشته دوګانې ته د خاورو ځای جنت فردوس کې واچوي ښایسته عمر کې تېر کړی دا ټول زموږ دوستان ټول زما دوستان دي کلي کلي قدم خیل ته ځم کتاب ته راوړم درګۍ ته ټول مینه مې ولټول څنګه دا خلکو پسې ګرځېږم څه چل وکړم دغسې الله خدای پاک هم د شعر څخه خاوندان کړه خدای پاک هم برکت واچوي قرآن زما خو ټول پاکستان افغانستان ته بولي چکر دی بر بولي وایي السلام علیکم روان یې څه به وایي بس خیر پاکستاني یم پاکستاني یم پاکستاني که نه څنګه د افغانان لون روان دي یاره موږ خو پسې پیل الله بار ډېر خفه یو او داسې به څه خفه یي که نه لکه سړی چې چا خبره شي ښه وخت یې تېر ډېر ښکلی وخت تېر کړی دونه خفه یي که نه دا د ما تقریبا زه چې شپږ څلوېښت کال عمر زما و د ده پسې دونه خفه یم که نه زه صرف دلته رالمه او مرګ ادواني سپته نه لګي زه صرف دلته رالمه ما ته رخصت واخلمه حاجي صاحب اودس خبره ده چې دا خلک چې دي که نه دوی زموږ سره ډېر ښکلی وخت تېر کړو او ډېر غم خادی دي را سره مړی ژوندی دی را سره زموږ ته ډېر تکلیف و بهی د دوی سره زموږ تجارت و قرضونه یې را کړي دي سوداګانې یې را کړي دي هر قسمه دوی لین دی را سره ښه شوی دی که نه خو بس خبره دا ده چې د دوی د خدای خپل هغه وطن ګل ګلزار کړي او زموږ د خدای دا وطن ګل ګلزار کړي مګر دا باقي پاتې زندګي به هلته تېره کړي هغه به ویني هغه به هم لږ که نه د هغې نه به هم لږه مزه والي 13 کاله یې دلته تېر کړه او اوس باقي چې هلته لاړ شي د خیره سره جو هلته دغه وکړي د خپله زندګي تېره کړي که نه خپل وطن یې دی د میوو وطن دی دغه وطن دی نو درونه دي زما نه خفه کېږي به دی او خپل کورونو ته روان دي ښه په خوشحالۍ روان دي او چې رزق یې و که نه دلته هیڅ څوک یې نشي لېږلی د دنیا یو طاقت یې نشي لېږلی خو چې د دې رزق ختم شو که نه دا ورته سبب جوړ شو بس او دا لاړ شي د خیر کوم خلک چې په دې سوشل میډیا باندې دغه کنځلې کوي کله پاکستان پسې کله افغانستان پسې د دې دواړو ملکونو ترمنځ دا تاوتریخوالی ساتي دې ته څه نظر باندې دغه خبره ده که نه چې هغوی د دغه دپاره د پیسو دپاره نټ د پیسو دپاره چې ماته دغه راشي پیسې راشي نټ مشهور شي دغه لایق له خلک راکړي دغه له راکړي هغه دغه خلکو دغه غم دی هغوی ځان له دنیا ده لکه عملي کار والا نه دي که نه صرف دا ملکونه جنګوي هغه صرف خپل لالچ راغی چې زما دغه ته دونه پیسې میلاو شي ماله باور راشي ماله پلانکۍ راشي هغه به دغه قصه کې دي
جی کتونکو تاسو واورېده چې کم خلک په سوشل میډیا باندې د دې دوو ملکونو ترمنځ چې کم دی دا نفرتونه پیلاوي نو دغه خلک صرف او صرف د ډالرو په دپاره لګیا دي او دغه ملکونه چې کم دی دا ملکونه چې کم دی خپل منځ کې اړی دا رړی پوه شولې جنګی او دا مسلمانان د افغان مسلمان دام زموږ ورور دی موږ هم د دوی ورونه یو نو دا یو د کلمې خاوندان یو نو پکار ده چې یو اتفاق اتحاد شو او دغه سوشل میډیا باندې چې کمې کنځلې ردې بدې په دواړو ملکونو پسې ویلی کېږي نو دغه خلکو نه نفرت وکړو بالکل جی بالکل خدا خوشحاله حاجی صاحب افغانۍ کلم پاکستان جی افغانۍ ما دغه مې کور د اسمت الله مې نوم دی اندازتن په 1 کم 80 کې مونږ راغلي یو او د دې ساعته پورې په 3 کاله مونږ باجوړ کې تیر کړل باقي عمر د دې ساعته پورې د 80 نواله او د نن ورځې پورې دلته ټیم تیر کو داسې ټیم هم تیر کو چې دا زمونږ د خوب لیدل دي مونږ په خپل وطن کې داسې ټیم نشو تیرولی دلته نه مونږ ته په کم سړک کې تکلیف راغلی نه په بازار کې راغلی نه په هسپتال کې راغلی نه دلته زمونږ بچی چا د سکول نه منې کړی دی مونږ د حکومت نه دومره خوشحاله یو چې دلته هم زنده‌باد که هلته لاړو هلته هم زنده‌باد او د عوام خو یې څه نه وایو عوامو خو څه به وایو حکومت هم د دې عوامو نه جوړ دی خو مونږ رښتې کړي دي زما لور ستا کره ناسته ده ستا هغه ما خپل بچي له کړې ده مطلب دا سلسله دغه شان په دې ساعت د ورورولۍ په طرز دواړو حکومتونو ته څه پیغام ورکوي جی پاکستان او افغانستان یاره جی دواړو حکومتونو ته به زه صرف دا ویم چې زما خوله خو وړه ده خو پې خفه کېږي دي نه دا دواړو ته به زه ناپویه ویم دواړو ملکونو ته ناپویه ورته په دې ویم چې چا لا اله الا الله محمد رسول الله ویل نو خو رونه شو نو رور خو د رور سره جنگ نه کوي رور خو د رور سره کنځل نه کوي بدې ردې پسې نه وي نو دواړو ملکونو ته زما دا ریکویسټ دی چې مهرباني وکړئ ګوره که اوس نن دا لار بنده ده نو هلته هم تکلیف دی او دلته هم تکلیف دی نو د دې تاو تریخوالي نه څه نه جوړېږي دوی د خپله رورولي دوی که رورولي جوړه کړه نو موږ عوامو ته پکې سهولت د لارې سره به اوس څه کوئ چې لاره بنده ده دلته ګاډي بارېږي نو دې سره به اوس یاره جی د لارې خو به لږه ګیلمن غونته کې خبره وکړو موږ سره د دې ساعته پورې د درګۍ تاڼۍ ښه سلوک کړی دی خاندازې را سره کړی دی حتی فرق چې څوک راولي نو هغه د الله تبا کی او دا میډیا باندې چې زمونږ کمرونه د بار ملکونو نه خبرې کوي نو موږ دې ته ریکویسټ کوو چې رونو دا خبرې مه کوئ هلته تاسو په پستو کمرو کې ناست یاستئ په ښه مزو کې ناست یاستئ نو یو خبره واورئ په هغه باندې خپلې مزې او چرچې جوړوئ ستاسو هغه مرزو چرچو په جوړولو موږ ته تکلیف میلاویږي دلته طبعي پیلاویږي وګوره که نه تاسو چې کومې کنځلې او پیغورونه دلته وګوره دا څومره مسلې سازې کړې دې باندې پیسې مه ګټئ همت وکړئ د دې خلکو په بېعزتۍ چې کم دی پیسې مه پیدا کوه مشر خبره بالکل څومره پاکستانیانو نه زما د اواز اورئ دې ټایم کې دا میلمانه دي زمونږ نو چې خواوشا څومره علاقې دي خواوشانه چې هر ځای کې کوم مسلمان نور زما د اواز اوري او پاکستانی دی نو هغه ته موږ دا پیغام ورکوو چې دا میلمانه دي ځي دوی ته د روټۍ تکلیف دی دوی ته ډاکټر تکلیف دی دوی ډېر مشکل سره یي دا ټایم کې نو پکار ده چې خپلو کورونو کې دغه سالنې راوړو تیار کړو روټۍ دوی له راوړو دوی له د روټۍ تنظیم وکړو دوی له د سر د سوري چا تنبان وس کېږي څه قسم کومک دوی سره کولی شي نو د دوی سره دوی له لاس دې ټایم کې ورکول پکار دي